نو اوس هغه وخت را ورسېدی چې مسلمانان باید د منافقانو سره نرمه او پسته گزاره ونه کړي، بلکې الله جل جلاله خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان امر کړه چې د کفارو او منافقانو سره باید تشدد او سختی وشي. الله جل جلاله د سورة التوبه په 3 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. یعنی اے نبی محمد صلی الله علیه و آله وسلم د کفارو او منافقانو سره جهاد کوه او پر دوی سختی کوه او د دوی د ورتلو آخري ځای جهنم دی او دغه جهنم د ورتلو ډیر بد ځای دی. الله جل جلاله خپل رسول د دې څخه منع کوي چې د دوی صدقات قبول کړي او پر دوی د جنازې لمونځ ادا کړي او د دوی د پاره د مغفرت طلب وکړي او د دوی وشخولو ته حاضر شي. الله جل جلاله امر وکړي چې د دوی د دسیسو او مؤامرو هغه مرکز ورونړوي چې د مسجد په نامه سره جوړ کړی وو. د منافقانو په باره کې داسې آیاتونه نازل شوه چې دوی یې پوره رسوا او شرمنده کړه. د دغه آیاتو تر نزول وروسته د دوی په پیژندلو کې هیڅ پټوالی نه و. هغه کسان چې په مدینه منوره کې اوسېده ټول منافقان یې په نامه سره پیژنده. د دغه غزا په نتیجه کې د شاوخوا عرب په ډلو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د اسلام راوړلو د پاره راتله. که څه هم د دغه ډلو راتګ د مکې مکرمې تر فتح وروسته شروع شوی و، مګر د دغه ډلو ډیروالی او اوج ته رسېدل د تبوک تر غزا وروسته و. د سورة التوبه ډیر آیاتونه د تبوک د غزا په متعلق نازل شوي دي چې ځینې د مخه تر وتلو نازل شوه او ځینې پس له وتلو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سفر کې و نازل شوه او ځینې هغه وخت نازل شوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیرته مدینه منورې ته راغلی. په دغه آیاتو کې د غزا حالات، د منافقینو رسوایی، د مخلص مجاهدینو فضیلت، د صادق مسلمانانو د توبې قبلېده او نور حالات ذکر شوي او بیان شوي دي. محترم ورونو، د تبوک د غزا څخه هم ډیر شرعي احکام، نصیحتونه او عبرتونه راوځي، خو زه به د اختصار پر ډول یو څه مهمو او د غور وړ شیانو ته اشاره وکم. اول، په مال سره د جهاد اهمیت. د اسلام د دشمنانو سره جهاد کول یوازې دا نه دي چې زه غزا ته ووتم، بلکې کوم وخت چې جهاد و اسلحې، نفقه او مال ته ضرورت پیدا کی، پر مسلمانانو دا واجب او لازمه ده چې د خپل قدرت پر اندازه به د جهاد د پاره خپل مالونه هم ورکوي، لکه څرنګه چې موږ ولیده چې اصحاب کرام په خپل هم غزا ته وتل او هم یې مالونه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړه. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه 900 شل آسه 200 اوقیه سپین زر او د سرو زرو زر دیناره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. یعنی تر نن ورځې وروسته چې عثمان رضی الله تعالی عنه هر څه وکړي ضرر نه ورسوي. په دغه حدیث شریف کې وهغو کسانو ته زجر او تعذيب دی چې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې د ده رضی الله تعالی عنه پر سیاست تبصره کوي او ځینې لیکوالان ډېرې اوږدې صفحې لیکي چې حضرت عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه په خپل سیاست کې یو طرفه او ضعیف و. دوی په دغه کار سره چې د اسلام پر تاریخ په درواغو او د خلقو په خطا ایستلو سره قسم تورونه او تهمتونه وتړي، خپل غربي باداران خوشاله کوي. دغه کسان خپل ځانونه د عفت او نزاهت، پوهې او صداقت په لوړو برجو کې کښېنوي او د هغه ځای څخه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه پر سیاست تبصره او اعتراضونه کوي. په حقیقت کې دغه کسان تر هر څه د مخه وجې ته اړ دي چې اول خپل مرضونه تشخیص او پیدا کړي
او بیا د هغه امراض او علاج د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د سیرت په ویلو او په هغه په اقتدا کولو وکي. د دوی د قلبي امراض د علاج یوازنی لار هم دغه ده چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ په ژوند ځان خبر کی او بیا اقتدا پسې وکي. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ سیاست چې هر څه وو، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه مبارک قول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم تر اوریدلو وروسته به کم ادب و چاته دغه اجازه ورکي چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ پر سیاست تبصره او اعتراضونه وکړي. دوهم، منافقان او اسلام ته د هغو خطر. د تبوک په غزا کې چې په کومه اندازه آیاتونه د منافقانو د خطرو په باره کې نازل شوي دي او د هغو حالات یې بیان کړي دي، په بله هیڅ غزا کې داسې نه ده پیښه شوې. ته به په سورة التوبه کې آیاتونه نه بلکې ډېرې صفحې ووینې چې اکثره آیاتونه یې د جهاد فی سبیل الله اهمیت بیانوي، جهاد بالنفس، جهاد بالمال، او فرمایي چې دغه جهاد د مسلمان پر صداقت او اخلاص یوازنی دلیل دی. د مؤمن او منافق په مابین کې هغه مهم فرق جهاد دی، او مسلمانان که واقعا هم مسلمانان وي باید د راحت او استراحت په کنج کې نه کښیني. هغه تکالیف او زحمتونه چې ودوی ته د الله جل جلاله په لار کې پیښیږي لوی و نه بولي، لکه منافقانو چې به ویل اوس د ګرمۍ او د میوو د پخېدو وخت دی، انتظار وکړي چې هوا یخه سي بیا به ولاړ سو. په دغه غزا کې د منافقانو د حالاتو څخه موږ دغه درس اخیستلی سو چې په هر عصر او هر زمانه کې د منافقانو نفاق د مسلمانانو د پاره لوی خطر دی. او دا ویلی سو چې اسلام یعنی زه مسلمان یم، دا په خوله سره یوه دعوه ده. د دغه دعوې د اثبات دپاره شاهدان پکار دي، او هغه شاهدان جهاد او د تکالیفو قبلول دي. دا د دې دپاره چې صادق د کاذب څخه معلوم او جلا سي، او د مؤمنانو ایمان د منافقانو د جدل څخه وپېژندل سي. او د تبوک غزا د دغه الهي قانون دپاره مهمه او عظیمه ماده وه، ځکه هلته د مسلمانانو امتحان ډېر لوی امتحان و چې منافقین یې د صادقه مسلمانانو څخه جلا کړه. او هلته داسې آیاتونه نازل سوه چې مسلمانان یې ودې ته متوجه کړه چې په هر ځای او هر زمانه کې باید د منافقانو د شر څخه ځان وساتي. مسلمانان یې په دې پوه کړه چې مسلمانانو ته شر نه راځي مګر د منافقینو د طرفه. د اسلام دشمنان نشي کولای چې مسلمانانو ته د ځان ورسوي مګر د منافقانو د لارې، او مسلمانان د دوی کافر دشمن داسې نشي خطا ایستلی لکه منافقان چې خطا باس. مسلمانانو ته د ضعف، کهالي او تفرقه مرض بل څوک نشي راوستلی بې له منافقانو. و مسلمانانو ته لوی خطر د منافقانو د طرفه ورپېښېږي، ځکه منافقان د اسلام سره د اسلام په نامه جنګېږي و اسلام ته د اسلام په اسلحه چمونه جوړوي، اسلامي احکامو ته د اصلاح په نامه سره تغییر ورکوي. د اسلام څخه جوړې سوي او اړول سوي فتواوې د خپلو مقصدو د حاصلولو او د بادارانو د خوشحاله کولو دپاره راباسي. د دغه غزا څخه باید مسلمانان کم درس او عبرت واخلي. هغه دا دی چې د باندني دشمن څخه د یو وار ځان ساتي او د داخلي منافقانو څخه د زر واره ځان ساتي، او تر هر څه د مخه دي د منافقانو سره د دې لپاره وجنګېږي چې په دوی کې نفاق نشر نه کړي. دریم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیاست د منافقانو سره او د خپلو اصحابو صادقه مؤمنانو سره. پر موږ اوس دا لازمه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه سیاست کې فکر وکړو چې د منافقانو سره یې کاوه، او هغه سیاست ته متوجه سو چې د صادقه مسلمانانو او خپلو اصحابو سره یې کاوه. تا ولیده چې ډېر منافقان د تبوک د غزا څخه پاته سوه او بیا و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله، قسم قسم عذرونه یې ورته ویل. پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دوی ته عفو وکړه
او د دوی باطنی حال و الله جل جلاله ته پریښاوه او لږ شمیر مسلمانان چې بلا شک او نفاق صادق مؤمنان و دغه غزا څخه پاتې شو او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم تراغله بلا عذر او درواغ جوړولو یې عفو ځنی وغوښته خو رسول الله صلی الله علیه و وسلم عقاب ورکړي او عفو یې نور ته وکړه تا هغه عقوبت ولیدي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و دغه صادق مؤمنانو ته ورکړي څونه سخت او شدید وو دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ولې د منافقانو سره نرمي او د عفو لار اختیار کړه او د صادق مسلمانانو سره شدت او د عقوبت لار اختیار کړه جواب په دغه ځای کې شدت او عقوبت د شرف او اکرام علامه ده دا هغه کسان و چې په وروسته کې د دوی د عفو او توبې د قبلېدو دپاره آیاتونه نازل شوه او د قیامت تر ورځې به ویل کېږي خو منافقان د دغه شرف او اکرام وړ او مستحق نه و چې د دوی په باره کې دي د عفو او توبې آیاتونه نازل شي بل دا چې منافقان په دوزخ سره محکوم دي دوی په حقیقت کې کفار دي دغه دوی چې په دنیا کې په ظاهر سره اسلام ښکاره کوي دغه اسلام یې د قیامت په ورځ د جهنم د اور څخه نه خلاصوي الله جل جلاله موږ امر کړی یو چې دوی او د دوی دغه ظاهري حال سره پریږدو او دنیوي شریعت او احکام د دوی پر ظاهر عملي کو د څه دپاره د دوی د عذرو او د خبرو د حقیقت څېړنه او تحقیق کوو موږ د دوی سره فقط هغه د دوی پر ظاهري شکل معامله کوو او احکام پر جاری کوو لکه څرنګه چې دوی هم و موږ ته فقط خپل ظاهري حال او ظاهري عقیده راښکاره کوي ابن قیم رحمه الله وایي الله جل جلاله هم د خپلو بندگانو سره د دوی د ګناهو په عذاب او عقاب کې دغسې معامله کوي خپل هغه مؤمن بنده ته چې الله جل جلاله یې خوښ لري او د ده په دربار کې عزت لري په یوه کوچنۍ خطا او ښویېدلو سره ادب ورکوي چې همیشه ویښ او بیداره واوسي او هر هغه څوک چې د الله جل جلاله په دربار کې کښته او سپک وي دی او د ده ګناهونه سره پرېږدي هر وخت چې یوه ګناه وکړي په دنیا کې یو بل نعمت ورکړي په دغه غذا کې نور هم ډېر احکام او عبرتونه شته خو زه د مضمون د اوږدوالي د ډېرې تر تېرېږم او یو څه به تاسې هم و فکر کولو ته پرېږدم چې نور څه شي ځینې را ایستلی شي ورونو د تبوک غزا چې د هجرت په نهم کال کې د رجب په میاشت کې وه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم آخري غزا ده نو اوس دا ښه او لازمه بولم چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ټوله غزاوې د یو څو اړخو څخه وڅېړو او ځینې نتیجې ځینې راوباسو اول د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ټوله غزاوې 28 یا د علماو په بل قول 28 غزاو ته رسیږي او ټوله سریې یا ډلې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم لېږلي دي و شپېتو سریو ته رسیږي او په ټولو غزاو او سریو کې جنگ نه دی پیل شوی ځکه ځینې غزاوې او سریې بې له جنګه پای ته رسېدلي دي خو په دغه ټولو غزاو او سریو کې د مسلمانانو او د کفارو د طرفه د وژل شوو کسانو شمیر تر 1000 نفرو نه زیاتېږي او دا هغه عدد او شمیر دی چې د جزیرة العرب د ټولو جنګو په تاریخ کې تر دغه لږ وژنه او تلفات نشته هو تر اسلام او اسلامي جنګو د مخه په جزیرة العرب کې جنګونه کېده او بې حسابه خلق پکښې وژل کېده خو هغو جنګو بې له دشمنۍ او عداوته بې له تفرقې او عناده بې له چور او چفاول څخه بله نتیجه نه درلوده مګر اسلامي غزاو په دغه لږ تلفات هغه بې حسابه فایدې په وجود راوړې چې اول یې د یوه الله جل جلاله عبادت توحید او د بوتانو ماتول دي امن خو هغه اندازې ته ورسېدی چې د حیره یا قادسیې څخه به یوې ښځې کولی سوای چې یوازې رهیسې پر بیت الله الحرام طواف وکړي او بیرته خپل کلي او وطن ته په امن او امان ولاړه شي
او په دې سفر کې به بیل الله جل جلاله بل د هیچا څخه نه بیریده. او دا هغه جزیرة العرب و چې د ځنګله قانون پر مسلط و. هر قوي به ضعیف خوړی، چور او چپاول، غلا او وژنه، د ښځو او کوچنیانو په اسارت نیول، او بیا د منځو او مریانو په شکل په نورو ځایو کې خرڅول. دغه د دوی د ژوند قانون او اساس و. یوه تجارتي قافله د یوه لښکر بې حفاظته تر خپل مقصده پورې نه سوای رسېدلی. خو بالمقابل اسلامي غزاوي او سریې بلکې اسلامي جنگونه د قرآن مجید پر هغه دوه اصله او قانونه بناوه. الف، هغه چې رب عز وجل فرمایي والفتنه اشد من القتل. فتنه بې امنیتي، د مال او اولاد نه حفاظت، اغوا او د خلقو د اولادو تشتول، دا تر قتل او وژنې اشد دي. د هغه ټولنې په ژوند کې به څه خوند او څه مزه وي چې هلته نه سکون وي، نه اطمینان، نه امن وي، نه امان. هلوکان یې د پیسو دپاره تشتول کیږي، انجونې یې په زور ځینې بیول کیږي. با الله جل جلاله فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. او تاسې لره په قصاص کې ژوند دی ای د عقل او بصیرت خاوندانو. په کومه ټولنه کې چې قاتل نیول کیږي او د خپل عمل جزا ورکول کیږي، هلته دا ممکنه نه ده چې بل څوک دې پر قتل یا د یو چا پر وژلو اقدام وکړي. مګر د دغه پر عکس که په یوه ټولنه کې ژوند او عادت داسې وي چې هر چا چې هر څه وکړه، نه بیا د هغه پلټنه کیږي او نه جزا ورکول کیږي، دلته نو د قتلو او وژلو شمېر تر اندازې وځي. د دغه آیات شریف مقصد داسې سو چې د یوه قاتل په قصاصولو سره د سلو نورو قتلو مخه ونیول سوه، او که دغه قاتل پرېښول سو د سلو نه بلکې د زرو نورو قتلو اجازه صادره سوه. نو اسلامي جنگونه او جزاوي د دې دپاره وه او دي چې شر او فساد، فتنه او وژنې ورک کړي، او ورک هم سوه. نو د جزیرة العرب په ژوند او قانون کې دغه ډیر لوی فرق په دغه لږ موده کې د دغه اسلامي غزاو په سبب راغلی. دغه غزاوي او د هغو تلفات تعذیبي شکل لري، نه تعذیبي. د اسلامي غزاو مثال داسې دی لکه د جراحي یو ډاکټر چې د انسان د جسم یا بدن څخه یوه لږ حصه څیري او زخمي کوي یا یې بالکل قطعه کوي، خو ټوله جسم او بدن په اصلاح کیږي. دوهم، که د اسلام د نشریدو و سرعت او چابکۍ ته وګورو، د هجرت په شروع کې د مسلمانانو تر حکم لاندې مځکه 204 مربع میله وه، او پس له 10 کلو څخه تر 1 میلیون مربع میله زیاته مځکه د مسلمانانو د حکم تابع وه. سبحان الله، یو څه دقیق او متوجه سي. مسلمانانو د دغه ډیرې او پراخه مځکې په تسلط او لاس ته راوړلو کې څونه قرباني ورکړې ده. که د مسلمانانو شهیدان پر وخت او زمانه وویشو، نو مسلمانانو د میاشتې 1 نفر په قرباني کې ورکړی دی. خو د خیر، امن او اصلاح میوه او ثمره یې تر اوسه پورې موږ خورو. دریم، که د اسلامي جنگو او غزاو تلفات او شهیدان د دوو جهانی جنگو سره قیاس او مقایسه کو. اول جهانی جنگ چې په 1914 عیسوي کال کې شروع او تر 1918 کال پورې دوام درلودي. یو محقق لیکوال د بریتانیې په دایره المعارف کې لیکلی دی په اول جهانی جنگ کې د وژل شوو کسانو شمیر 6 میلیونه او 4 لکه نفر دی، مګر په دوهم جهانی جنگ کې د وژل شوو کسانو شمیر د 15 میلیونو او 18 میلیونو په مابین کې دی. دا خو یې قتل، وژنه او بربادي وه. مګر نتیجې ته هم وګوري، ټولو خلقو ته معلومه ده چې دغه دواړو جنګو و بشر ته نه دیني نه دنیوي نه ډېره نه لږ فایده رسولې ده. خو بالمقابل هغه د اسلامي جنگو تلفات چې په مجموعي ډول سره 1018 نفره کیږي او هغه فایده او ګټې وي. په دې باره کې که زه هر څه ووایم هغه لږ دی. کتاب یا فتې د هغه د ځایولو دپاره نه دي کافي، خو په خپله ویونکی او اوریدونکی په دې موضوع کې د فکر آس د خپل قدرت پر اندازه ځغلولی شي. څلورم،
که موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وغزاو او سریو ته وګورو نو په نتیجه کې نه موږ او نه بل هغه چاته چې د جنگو د حالاتو په مثبت او منفي اړخو پوهیږي دا ممکنه ده چې بل څه ووایو بې له دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټول تاریخ او ټول دنیا کې هغه لوی او تر ټولو پوه عسکري قائد او قومندان و تر ټولو خلقو په ثبات عمیق فراست او باخبري کې لوړ و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عسکري او حربي قیادت په صفت کې یو نادره عبقریت درلودي لکه څرنګه چې د نبوت او رسالت په مقام کې سید او سردار د انبیاو و دغه رنګه په عسکري میدان کې هم تر ټولو انسانانو تفوق او لوړوالی درلودي و هیڅ جنگ ته نه دی داخل شوی مګر په یو وړ او مناسب وخت او پر داسې طریقه چې د حزم شجاعت او تدبیر څخه به ډکه وه نو ځکه په یوه جنگ کې د جنګو هم داسې نه دی ناکامه شوی چې هغه ناکامي دي د حکمت د غلطیا یا د لشکر د نه تنظیمولو یا د استراتیجي ځای د نه نیولو په سبب راغلی او پیښه شوې وي په هر جنگ کې د مقابلې دپاره هغه ښه او مناسب ځای اختیار کړی دی او د مقابلې دپاره یې ډېر ښه او معقوله نقشه ترتیب کړې ده بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپلو ټولو جنګو کې دا ثابته کړې ده چې د ده علیه الصلاة وسلام قیادت یو بل نوی قسم قیادت و داسې قیادت نه و لکه خلقو ته چې ور معلوم و یا د دنیا په نورو قومندانانو کې لیدل کیږي هر څه چې په احد او حنین کې ځینې د شکست حالات ولیدل شوه هغه د قائد د تصرف په سبب نه وه بلکې په حنین کې د لشکر د ځینو افرادو ایمانی ضعف سبب و او په احد کې د قائد د اوامرو څخه نافرمانی سبب و د لشکر افرادو په هغه حکمت او نقشه عمل ونه کوي کم چې د دوی د قائد د طرفه څخه په عسکري لحاظ پر دوی لازمه سوی و خو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عبقریت او شجاعت په دغه دواړو غزاو کې هغه وخت ښکاره سو چې مسلمانانو ماته وخوړه په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دشمن و مخته ثابت ودرېدی او په خپل نابغه حکمت سره وکولای شوای چې دشمن و خپل هدف او مقصد ته ونه رسیږي لکه دا کار چې په احد کې وکړي یا د جنگ صفحه ور واړول شکست په نصرت سره بدل کړي لکه دا کار چې په حنین کې وکړي سره د دې چې په جنگ کې دغه خطرناک حالاتو پیښېدل او دغه واضحه او معلومدار شکست خوړل د قومندانانو حواس ځینې وړي د هغو پر اعصابو ډېر بد اثر پرېږدي په دغه حالاتو کې ډېر مشهوره او نامداره قومندانان د خپل ځان د خلاصېدو په فکر کې کېږي مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشکه رسول الله دی دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عسکري او حربي قیادت اړخ وو اوس دغه غزاو بل اړخ ته راسه پنځم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکولای شوای چې په دغه غزاو سره په ټوله جزیره العرب کې امن او امان سلامتی او سلام خپور او نشر کې د فتنو اور یې ووشي د اسلام د دشمنانو د مشرکانو او بت پرستانو شان او شوکت یې داسې ورمات کی چې هغو و صلح ته رجوع وکړه او صلح یې وغوښته او د الهي دین و دعوت ته لار خلاصه او الاسوه د دغه جنگو په نتیجه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل صادق اصحاب کرام د هغه منافقانو څخه وپیژنده چې په زړه کې غدر او خیانت ساتي پنځم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه غزاو او جنگو سره داسې قومندانان تربیه کړه چې د ده علیه الصلاة والسلام تر رحلت وروسته د فارس او روم سره د عراق او شام پر مځکه وجنګېده او د هغو تر مشهوره قومندانانو د جنگ په نقشه او اداره کې لوړ او پوه وه وی کولای شوای چې هغه قوي مملکتونه د خپلو مځکو او وطنه څخه وشړي د هغه مالو او باغو څخه یې وشړي چې دوی په امن او امان په عیش او عشرت نعمتو او راحتو کې هلته اوسېده
شپږم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکولای شوای چې دغه غزاو په برکت وخپلو بېوزله ملګرو مسلمانانو ته د اوسېدو ځایونه، مځکې، کارونه او کسبونه ورته هیه او مهیا کړي چې په دغه واسطه سره د ډیرو هغه مهاجرینو مشکلات لرې سوه چې نه مال درلودي نه کور. خو په دغه غزاو سره یې اسلحه، سامان او نفقه برابر کړه. خو دغه ټوله یې په داسې شکل سره لاسته راوړه چې مثقال ذرة ظلم او تیری هم پر چا نه دی کړی. اوم، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غزاو د جنگو و هدفو او مقصدو ته تغییر ورکړي. په جاهلیت کې چې د کم مقصد د پاره جنگونه کېده هغه مقصد او هدف ته تغییر ورکړي. د جاهلیت جنگونه چور او چپاول وو، وژنه او تجاوز وو، ظلم او بغاوت وو، د بدلی او انتقام اخیستل وو، د ضعیفه ټکول وو، د آبادیو او کورو نړول او خرابول وو، د ښځو د حرمت استکول وو، پر سپین ږیرو، کوچنیانو او هلکانو شدت وو، د کښت او نسل هلاکت وو، بالآخره فساد فی الارض وو. دغه جنگونه په اسلام کې و جهاد ته واوښتل چې پاک هدف، لوړ غرض او داسې ښه نتیجه په لاس راوړي چې په هغه سره انساني او بشري ټولنه په هر ځای او هر وخت کې فخر وکړي. هغه د جهالت جنگونه په داسې جهاد سره بدل شوه چې انسان د ظلم او تجاوز د قانون څخه د عدالت او انصاف و نظام ته بیایي. هغه نظام چې قوي به ضعیف خوړي د جهاد په واسطه و داسې نظام ته اړول کیږي چې قوي د دې دپاره ضعیفه شي چې د مظلوم حق ځینې واخیستل شي. جهاد د سپین ږیرو، ښځو او کوچنیانو حقوق را ژوندي کوي. جهاد د الله جل جلاله مځکه د غدر او خیانت، ګناه او تجاوز څخه پاکوي. په عوض او بدل کې امن او سلامتیا، رحمت او محبت، د حقوق مراعات او مروت ورته راوړي. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ دپاره شریف او محترم قوانین کښېښول، خپل لشکر او قومندانان یې د دغه قوانینو په مراعاتولو سره مکلف کړه. هیچاته یې دا اجازه نه ده ورکړې چې د دغه قوانینو څخه په هیڅ حال کې سرغړونه او مخالفت وکړي. امام مسلم د سلیمان ابن بریده رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې وایي کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څوک پر لشکر یا سریه امیر مقرره کړي نو بیا داسې وسط او نصیحت ورته کاوه. د خپل ځان په باره کې د الله جل جلاله د عذاب څخه وبېرېږه او ستا د ملګرو مسلمانانو سره ښه ګزاره او معامله کوه. او بیا به ورته وویل د الله په نامه په فی سبیل الله جهاد ووځه. د هغه چا سره جنگ کوه چې پر الله جل جلاله کافر وي. غدر او تجاوز مکوه. د چا اندامونه مور پرې کوه. کوچنی مه وژنه. او بیا به ورته ویل یسروا ولا تعسروا، د خلقو سره آسانی کوي، سختي مور سره کوي. وسکنوا ولا تنفروا، په خلقو کې سکون او اطمینان راولي، مې متنفره کوي. په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم که به د شپې د یوه قوم و منطقې ته ورورسېدی، په هغه شپه یې حمله نه پر کول، تر سهاره یې انتظار ورته کاوه. تاسې پوهېږئ چې دا ولې؟ ځکه د شپې به ښځې او کوچنیان ټوله بیده وه. نه غوښته چې دغه شپه پر خرابه او ناارامه کړي او په سهار کې به و هغو ته د تیښتې لار خلاصه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې څخه سخته منع کړې ده چې څوک دې په اور وسوځل شي. د کوچنیانو او ښځو د وژلو او وهلو څخه یې منع کړې ده. د چور او چپاول څخه یې منع کړې ده. تر داسې اندازې چې فرمایي چور کوونکی تر هغه چا په کمه نه دی چې د مړه سوي حیوان میتې غوښې حلالې بولي یا خوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د باغو او کشتو د سوځلو او د درختو د پرې کولو څخه منع کړې ده، مګر په هغه وخت کې بیا اجازه شته چې و دغه کار ته جنګي شدید ضرورت پیدا شي او بې له دغه کار څخه د دشمن تسلیمېده امکان ونه لري. د مکې مکرمې د فتح په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زخمی مه وژنئ،
بندي مه وژنئ، هغه چې تښتي او زغلي په هغه مه پسې کېږئ. او دغه قانون یې جاري او عملي وګرځاوه چې قاصد نه وژل کېږي. د معاهدینو د وژلو څخه په شدت سره منع کړې ده، تر داسې اندازې چې فرمایي که چا معاهد ووژي د جنت بوی به نه ور ورسېږي، او د جنت بوی د 40 کلو د لارې څخه و یو چاته ورسېږي. یعنی د ده او د جنت په مابین کې به د 40 کالو د لارې پر اندازه لرېوالی وي. معاهد څوک دی؟ معاهد هغه چاته ویل کېږي چې اسلامي حکومت د هغه سره د امان عهد او وعده لري، لکه زموږ په وطن کې هندوان، یا هغه کسان چې د اسلامي حکومت د طرفه د امان وعده ورکول شوی وي، چې په دې کې ټول هغه کفار شامل دي چې اسلامي ملک ته په ویزه سره ورځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم د جنگو د پاره داسې پاک او سپېڅلي قوانین ایښي دي چې جنگونه یې د جاهلیت د خیرونو او لغړونو قوانینو څخه پاک کړه او مقدس جهاد یې وګرځول. ورونو، موږ وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تبوک د غزا څخه مدینې منورې ته تشریف راوړي، او د تبوک په غزا کې د منافقانو دریځ او موقف ښکاره او واضح شو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې پر منافقانو جدي او انتهایی شدیده ضربه وارده کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې خلک دې په مسجد نبوي کې سره راټول شي. ټول هغه نفرو ته چې خبر ورسېدی او موجود و راغله او په مسجد نبوي کې سره یو ځای شو، چې په دې خلکو کې ډېر منافقان هم و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ شو او په خطبه ویلو یې شروع وکړه، چې دغه خطبه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عظیم خطبو څخه ده. پس له هغه څخه چې د الله جل جلاله حمد او ثنا یې وویل او پر خپل ځان علیه الصلاة والسلام یې درود ووایه، نو یې وفرمایل: ای خلقو، په تاسو کې منافقان شته، د هر چا نوم چې یاد کم هغه دې ولاړ شي او د مسجد څخه دې ووځي. خلق د بیرې څخه پرېږدېدو شوه، هر یو بیریږي چې اوس ما نوم یاد نکړي. رسوایی او فضیحت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نومو په یادولو شروع وکړه. فرمایي: قوم یا فلان، هغه ولاړیږي او د مسجد څخه وځي. قوم یا فلان، قوم یا فلان. څو د منافقینو د مشرانو څخه یې 40 نفره یاد کړه. خلق په ډیره کې دي چې دا څه حال دی. اوس د منافقانو سره په ښکاره او واضح ډول مقابله کیږي، ځکه د هغو جرأت زیات شوی و. غوښته یې چې د دسیسو او مؤامرو د پاره د مسجد په نامه سره یو مرکز جوړ کړي. نور یې هم داسې کارونه کول چې د تحمل وړ نه و. ستاسې په یاد دی چې د تبوک د غزا د پاره یې لښکر ویسي او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې جلا واړول او بیا بیرته پاته سوه، نه ولاړه. او بلې ډلې بیا غوښته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه لوري څخه لاندې وغورځوي. منافقانو جرأت پیدا کړی وو، نو اوس باید خامخا د دوی ریښې کښل سوي وای. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ډول مواجهه او مقابله ورسره شروع کړه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وایي: په دغه ورځ زه د مسجد نبوي څخه یو څه لرې وم او لږ ناوخته راغلم. کوم وخت چې راورسېدم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منافقانو نومونه یاد کړي وو. ومې لیده چې د منافقانو څخه یو نفر د مسجد د دروازې سره ناست دی، مضطرب او پریشانه معلومیږي. ما ورته ویل: څه درته پیښه ده؟ ولې تر مسجد د باندې ناست یې؟ ده ویل: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منافقانو په جمله کې حساب کړم. وایي ما ورته ویل: الله دې ذلیله که، د خپل عمل اقرار نه کوي او پټوي یې، بیا وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په منافقانو کې حساب کړم. دغه ورځ د منافقانو د فضیحت او رسوایی ورځ وه. ټول شرمنده او رسوا سوه. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عبد الله ابن ابی رئیس المنافقین نوم د منافقانو په جمله کې نه کی یاد، ځکه هغه مشهور او معروف و. د هغه په رسوایی کې ډېر آیاتونه نازل شوي وه، مګر نور یې یاد او رسوا کړه.
پس له دغه ورځې څخه د منافقانو فعالیت ډېر پټ او سری و. بیا یې په ښکاره سره کم د نفاق عمل نه دی کړی. دا د منافقانو سره د علني مقابلې او مواجهې ورځ وه. بیا نو د دې دپاره چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپلو کارو او اعمالو کې موازنه او برابري راوستلې وي، په دغه ورځ و مسلمانانو ته د حیره د فتح کېدو زیری ورکړي. حیره په عراق کې د کافر عربو پایتخت و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و دغه منافقان چې تاسو ولیده کم قیمت او اهمیت نه لري، بلکې نصر او فتوحات تاسو مسلمانانو دي. نو یو فرمایل تاسو به حیره فتح کړئ. والله لکه زه چې د حیره و قصرو ته ګورم او فتح کیږي، لکه زه چې دغه اوس د یوې قلا و دروازې ته ګورم او هغه قلا فتح کیږي. اول هغه څوک چې دغه قلا د دروازې څخه د تسلیمېدو دپاره راوځي هغه شیما بنت نفیله ده. دغه شیما پر ابلقه غاتره سپره ده، تور پوړنه یې پر سر دی او اول هغه څوک ده چې تسلیمیږي. د حیره فتح یې ټوله تر پیښېدو د مخه ورته بیان کړه. د قلا دروازه خلاصیږي، فلانی راوځي. دا ټوله اطمینان و چې فتوحات او کامیابي، نصرت او بری ستاسې دي. یو د صحابه کرامو څخه چې زکریا ابن یحیی نومېدی، صادق مؤمن او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر قول یقین و، پوه سو چې دغه کار حتما کېدونکی دی. نو ولاړ سو او عجبه خبره یې وکړه. ویل یا رسول الله دغه شیما ما ته راکړه، یعنی په غنیمتو کې دي زما په حصه کې وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه یې ستا. په وروسته کې بیا زکریا ابن یحیی رضی الله تعالی عنه د حیره په فتح کولو کې ګډون او اشتراک وکړي او حیره د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه پر لاس فتح شوه. کوم وخت چې حیره تسلیم شوه او د قلا دروازه خلاص کړه، اول هغه څوک چې دغه قلا څخه راووتی هغه شیما و چې پر ابلقه غاتره سپره او تور پوړنه یې پر سر و. دا راووته او زکریا ابن یحیی د هغې غاتره تر غاړه ونیول. ویل دا زما ده. خلقو پر وخندل، ویل موږ تر اوسه غنیمتونه نه دي ویشلي، ته صبر وکړه. ده ویل یا دا تر ویشته مخه زما ده. خلقو ویل څنګه ستا ده؟ ده ویل دا ماته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را کړې ده. خلقو ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پخوا لا رحلت کړی دی، ته څنګه دغه خبره کوې؟ ده ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل رحلت د مخه دغه فتح زیری را کړی دی او دا یې په هغه ورځ ماته را کړې ده. خلق په تعجب کې سوه او د لشکر قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه ته ورغله. خالد رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا رجل، هر سړی کولای شي چې دغسې دعوه وکړي، ته دغه خپلې دعوې دپاره شاهدان لرې؟ ده ویل هو. ویل ورسره راوله. زکریا ابن یحیی رضی الله تعالی عنه وایي ولاړم په لشکر کې وګرځېدم چې څوک په دغه ورځ حاضر وه. فقط دوه نفره مې پیدا کړه چې یو یې محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه او بل یې محمد ابن بشر رضی الله تعالی عنه. دغه دوه نفره په هغه ورځ حاضر وه او راغله. ویل هو شاهدی ادا کوو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شی ما وده ته ورکړی ده. نو خالد رضی الله تعالی عنه ویل هو واخله دا ستا ده. حیره تسلیم سوه او عبدالمسیح ابن نفیله چې د شیما ورور و راووتی. دغه عبدالمسیح په صلح او پس د صلح راووتی، مګر خور یې شیما تر صلح د مخه د بندي په شکل ونیول سوه. نو عبدالمسیح و زکریا ته ورغلی، ویل دغه زما خور را پرېږده. زکریا ویل یا نه در پرېږدم. عبدالمسیح ویل هر شی او هر څونه مال چې ته غواړې در بېکم، خدا را پرېږده. زکریا ویل والله تر هغو به در پرې نږدم چې 100 درهمه را نه کې. 100 درهمه فقط 1000 درهمه کېږي، لږ پیسې وې. عبدالمسیح په تعجب کې سو، ویل واخله دغه 100 درهمه. زکریا 1000 درهمه واخیسته او شیما یې ور پرېښول. مسلمانانو زکریا ملامتاوه، ویل سړیه تا څنګه په 1000 درهمه ور پرېښول؟ په والله که د 100,000 درهمه ځینې غوښتي وای درکول یې. زکریا ویل سبحان الله، آیا په حساب کې تر 100 زیات عدد سته؟
لسو خو هغه آخري حساب دی. ورونو دغه بسط او عادي ژوند ته وګوري چې مسلمانانو درلودي، دغه خلقو حساب نه وزده، په ساينس او ټکنالوژي نه پوهېده، د اوسني علومو او کشفیاتو څخه په هیڅ نه خبر، مګر صادقه او واقعي ایمان، د صدق او اخلاص ایمان چې په زړه کې ځای ونیسي او د بشر تر طاقت لاندې کوشش ورسره یو ځای سي، دنیا تابع کولای سي. کنه ښکاره او واضح مثال د هغه وخت مسلمانان او د هغو دشمنان کفار دي. کفارو جایدادونه، پیسې او د هغه وخت ټول ممکن وسایل درلوده، خو مسلمانانو که هغه شیان نه درلوده، ایمان یې درلودي. نو ځکه د اسلام د دشمنانو په وسه نشو پوره چې د مسلمانانو په مقابل کې ودرېږي او شکست پس د شکست یې خوړي. اصلي خبره په صدق او اخلاص کې ده. الله جل جلاله فرمایي ان تنصروا الله ينصركم. که تاسو په صدق او اخلاص سره د الله جل جلاله د دین نصرت وکړي، الله جل جلاله به ستاسو نصرت وکړي. مسلمانان په عقیده او ایمان جنگیږي، نه په شمیر او اسلحه. ورونو برته هغه خپل قصې ته راګرځم. کم وخت چې د منافقانو سره علني مواجهه او مقابله وسوه، د دسیسو او مشورو مرکز یې چې د مسجد په نامه سره وسوځل سو او د دوی مشران رسوا سوه. دا مسئله پر عبد الله ابن ابي منافق ډیره درنه سوه. نو د ډیر غم او هم په سبب په دغه نهم کال کې د هجرت مړ سو. کم وخت چې دغه منافق پوسو چې د مرګ وخت مې راغلی دی، دا غوښتنه یې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې راته راسي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی الرحمه هم د هغه وکور ته په داسې حال کې ورغلی چې هغه منافق د مرګ پر بستر پروت و او د ځان سره خبرې کولې. وایي هغه زما حلفا او معاهدین یهود چیرې دي چې کومک او عزت مې وکړي؟ کاشکې دوی زما سره وای. دا منافق ځان مسلمان بولي، په ظاهره یې اسلام ښکاره کاوه، مګر اوس د مرګ پر وخت یهود غواړي. د زړه تعلق یې د هغو سره و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا ما ته د یهودو د دوستۍ څخه نه وې منع کړې؟ عبد الله منافق ویل اسعد ابن زراره یهود خوابدي کړه، څه فایده ورسېده؟ اسعد ابن زراره چې د انصارو څخه وو او قصه مخکې تیره سوې ده، اوس د ابی زوی منافق هغه یادوي چې د یهودو څخه بد راتله. دغه د یهودو دشمنی څه فایده ورته وکړه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قهر ورغلی. عبد الله ویل یا رسول الله دا د عتاب وخت نه دی، زه د مرګ پر حال یم. مګر دغه منافق د مرګ په وخت کې هم د یهودو صفت کوي. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل که زه مړ شوم ستا دغه اغوستی قمیص به زما کفن کې او ته به د جنازې لمونځ را باندې وکې، بل چاته مه وایه چې هغه د جنازې لمونځ راکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبی رحمه وفرمایل دا به در سره وکم. عبد الله ابن ابی ابن سلول مړ شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق را ټول کړه، غواړي چې د جنازې لمونځ پر وکړي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا منافق دی او ټول خلقو ته معلوم دی، لمونځ مه پر کوه. ته څنګه د منافق پر جنازه لمونځ کوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل پرېمږده یا عمر. عمر رضی الله تعالی عنه بیا وویل یا رسول الله دا منافق دی، لمونځ مه پر کوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الله جل جلاله ما ته اختیار کړی دی او فرمایي استغفر لهم او لا تستغفر لهم، یعنی کته د منافقانو د پاره بخښنه وغواړي چې ونه غواړي، نو دغه دواړه حالت زما و اختیار ته پرېښول شوي دي، منع کړه سوی نه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اراده وکړه چې لمونځ پر ادا کړي. اوس غواړي چې تکبیر ووایي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورنږدې سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې راکش کړي. ویل یا رسول الله دا منافق دی، لمونځ مه پر کوه، الله جل جلاله منع کړی او فرمایي ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم،
یعنی کته دوی لره او یا واره بخښنه وغواړي الله جل جلاله به و دوی ته هیڅ کله بخښنه ونکړي. نبی الرحمه صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل تر او یا واره بزیات د مغفرت طلب ورته وکم شاید الله جل جلاله یې وبخښي. دا د رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمت او مهرباني و. دا هغه منافق دی چې پر قسم قسم آزارو سربیره یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ناموس کې هم خبرې کړې وې، خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه رحمت او مهرباني پر اساس چې الله جل جلاله په د علیه الصلاۃ والسلام کې ایښوه او دی علیه الصلاۃ والسلام یې په غوره کړی وو، پر دغه منافق د جنازې لمونځ ادا کړي او عبد الله ابن ابی شک رسو. د ده تر شخېدو وروسته د الله جل جلاله د طرفه آیاتونه نازل سوه چې په هغو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه محترم ورونو څرنګه چې فتات پای ته ورسېده پاته قصه به په راتلونکې 18 فته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.